يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دوی د تونه د حرام میاشت په باره کې پښتنه کوي په هغه کې د جنگ کول په باره کې ته ورته ووایه په هغه کې جنگ کول لویه ګناه ده او د الله تعالی د لارې نه منع کول او په هغه الله تعالی سره کفر کېدل او د مسجد حرام نه منع کول او د هغه مسجد نه د هغه اهل حقدار وستل د الله تعالی په نزد بیخي ډیره لویه ګناه ده او فتنه شرک د قتل نه ډیره لویه ګناه ده او دوی به همیشه د تو سره جنگ کوي تر هغې پورې چې تو سې د خپل دین نه وړوي که وس یې وشي او په توسې کې چې څوک د خپل دین نه وګرځېده بیا به په داسې حال کې مړ شي چې کافر وي نو دغه کسان چې دي د دې عملونه په دنیا او آخرت دواړه کې ضایع شوي دي او دغه کسان د یور ملګري دي دوی به په هغه یور کښې همیشه وي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی د الله تعالی په لار کې دغه کسان د الله تعالی د رحمت امید لري او الله تعالی ډېر بخښونکی ډېر مهربانه دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دوی د تونه د شراب او جوارۍ په باره کې پوښتنه کوي ته ورته ووایه په دې دواړو کې بیخي لویه ګناه ده او د خلکو دپاره پکې فایدې دي او د دې دواړو ګناه ډېره لویه ده د دې دواړو د فایدې نه او دوی د تونه پوښتنه کوي چې څه خرج کړي ته ورته ووایه د نفقې نه زیاتی شی خرج کړئ. الله تعالی همداسې تاسو دپاره آیاتونه بیانوي د دې دپاره چې تاسو ښه فکر وکړئ.